وخت مو بخیر بیا هم په خیر راغلی. مونږ د پاور پوینټ د درسونو د لړۍ په دوام سره نن د پاور پوینټ یو لسمه ویډیو یا یو لسمه ورځ ده چې د پاور پوینټ درسونو لړۍ مو روانه کړې ده. د نن ورځ درس موضوع د ریویو ټاب دی او د ویو ټاب دی. دواړه ټابونه زه ځکه وایم چې د ریویو ټاب موږ په تیرو پروګرامو کې لکه په ورډ کې دا ټول تکرار دی، ټول موږ اپشنونه ویلي دي، نو ځکه زه دلته دا ښه ګڼم چې فقط یو تشریح پې ورکړم. اما د زیات جزئیاتو لپاره تاسو باید د ورډ ویډیوګانې در سره وګورئ کوم چې موږ مخکې اپلوډ کړي دي. دا اپشنونه ټول پکې موږ سټپ بای سټپ تشریح کړي دي، نو ځکه زه دلته نه تشریح کوم چې تاسو مجبوره شئ تر څو لاړ شئ د ورډ ویډیوګانې در سره وګورئ، هم به مو ورډ ورسره ښه شي او هم به تاسو د پاور پوینټ زده کړه درته اسانه شي. د دې په خاطر په ور ریویو ته چې کله زه راځم لومړی اپشن لرم د سپیلنګ، یعنې که چیرې تاسو په پاور پوینټ کې د سپیل غلطي وکړئ هغه هم په انګلیش ژبه کې، نو تاسو به غلطي خپله ونیسئ او تاسو کولی شئ چک یې کړئ. تیزورس اپشن دی. تیزورس اپشن کې چې کله تاسو کومه لیکنه کوئ او څه نوشته کوئ، مثال که زه لیکم پاور پوینټ، نو دا که تاسو انتخاب کړئ دلته چې کله کلیک وکړئ تاسو ته به د پاور پوینټ په اړه هغه سینونیمز یا په انګلیش کې چې ورته وایي یا مترادفې کلمې درته پیدا کړي. مثال که زه ولیکم پاور، دلته به تاسو ته د پاور اړوند لغتونه یا سینونیمز را پیدا کړي چې سرچ په کوئ به. چک اکسیبیلیټي موضوع ده چې دا موږ په فایل ټاب کې ویلی دی. سرچ اپشن دی، دا چې تاسو باید انټرنیټ ولرئ، انټرنیټ سره باید کنیکټ وي. کولی شئ تاسو دلته د یو لغات، د یو جملې، د یو ورډ په اړه معلومات له انټرنیټ څخه راواخلئ او تاسو ته دلته معلومات درکړي. و په دې صورت چې تاسو باید انټرنیټ سره کنیکټ وي. ټرانسلیټ ته چې کله راځئ، په ټرانسلیټ کې تاسو کولی شئ متن ترجمه کړئ چې دا موږ په ورډ پروګرام کې عملاً تاسو ته ښودلي وو څنګه تاسو یو ټکس رااخلئ او په مختلفو ژبو باندې غواړئ هغه ترجمه کوي. نو دا اپشن وظیفه یې دا ده. لنګویج کې هم تاسو په کومه ژبه غواړئ تاسو ته ګرامر چک شي یا سپیل چک شي، چې دلته موضوع د سپیل ده، نو تاسو به په سیټ پروفینګ لنګویج کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو ژبه انتخاب کړئ. لکه ما چې اوس انګلیش انتخاب کړی ده، نو دا په دې معنا که زه چیرې په انګلیش کې د سپیل غلطي وي، د لیکنې غلطي، د املا غلطي وي، نو ماته به دا پاور پوینټ د غلطیانې چک کړي. که زه پښتو دري انتخاب کوم، نو د پښتو دري په اساس، خو بعضې ژبې چې دلته شته او زه تاسو ته ښیم، دا ژبې په د افیس پیکیج په ډکشنري کې یا په خپل د افیس پیکیج دو ته ځای نه دی ورکړی چې د پښتو دري د ګرامر مشکلات مونږ ته چک، فقط د دلته د څو ژبو لپاره دا شته. لکه په انګلیش کې تاسو چپ طرف کې وګورئ، دلته یو د ټیک مارک علامه ده، ای بي سی لیکلې ده. دا په دې معنا چې پاور پوینټ کولی شي د انګلیش غلطۍ املایي او ګرامري چک کړي. همداسې تاسو ښکته راځئ، دغه اکثریت ژبې عربي ژبې چې مونږ لرو دو سره هېڅ ټیک مارک نشته، یعنې دا په دې معنا که زه دلته عربي ژبه انتخاب کم، نو نشي کولی چې ماته د عربي ژبې سپیل چک کړي، املا یا هم ګرامري غلطي. خو بعضې نورې ژبې لکه دلته مونږ انګلیش لرو، د هر هېواد انګلیش دی، سپانش دی، فرینچ، د هغه لنګویج یا ژبې دي چې کولی شي ماته پاور پوینټ د هغو سپیل چک، او تاسو کولی شئ همدلته انتخاب کوئ چې د کومې ژبې په اساس تاسو ته سپیل چک شي. بله موضوع د کومنټ ته، چې تاسو یو مشخص یو ساحې ته کومنټ ورکوئ، نظر ورکوئ، هغه پاور پوینټ کې یو سلایډ ته نظر ورکوئ، کلیک پې کوئ، ښي طرف کې تاسو کولی شئ خپل کومنټ یا نظریه وړاندې کړئ. بیا که چیرې غوښتل مو چې تاسو خپل کومنټونه بیرته پاک کړئ، کولی شئ دلته ډیلیټ اپشن لرو، یو کومنټ ډیلیټوئ. که چیرې تاسو ډېر کومنټونه ورکړي نو ډیلیټ آل کومنټس درته ډیلیټوي، او ډیلیټ آل کومنټس آن سلایډ دی، یعنې که چیرې ټول پریزنټیشن کې کومنټونه وي ټول ډیلیټېږي، خو دوم اپشن کې انتخاب کې تنها په همده فعلي سلایډ کې چې کومنټ تاسو ورکړی هغه ډیلیټېږي. نور بیا اکسپټ او ریجیکټ اپشن لرو، دا شکل تاسو دوه فایل سره مقایسه کوئ د کمپیر په مرسته. زه کوم دوه فایل ولرم، دواړه مقایسه کوم، په هغوی کې کوم تغییرات تاسو اکسپټ کوئ قبلوئ او کوم تغییرات تاسو ریجیکټ کوئ یا نه غواړئ. نو دا موضوع هم دلته تکراری موضوع ده، فقط کار دا دی چې تاسو دلته کمپیر ته راځئ، دوه فایل انتخابوئ. مثال یو فایل زه اوس لرم، یو فایل به بل انتخاب کوم چې بل فایل وي. زه به د مثال په ډول لاړ شم، دلته یو فایل انتخاب کوم. مثال که زه دا فایل انتخاب کوم، دلته به وایم مرج، نو تاسو ته چې کله دوه فایل را خلاص کړي به تاسو ته جزئیات کوي. خو دا داسې ښه واضح اوس نه معلومیږي، ځکه دواړه پاور پوینټونه باید تقریبا سره یو فایل هغه وي، یعنې یو فایل تاسو دوه وارې سیف کوئ، په یوه کې تغییر راوړئ، په یوه کې تغییر
مه راوړئ، نو کولی شئ چې دواړه سره مقایسه کړئ. بیا په دې کې تاسو کولی شئ بعضې تغیرات اکسپټ کړئ او یا کوم تغیرات چې غواړئ رد یې کړئ، ریجکټ یې کړئ، هغه بیا تاسو ته د ریجکټ آپشن فعاله کېږي، کولی شئ ریجکټ یې کړئ. دا البته دومره مهم موضوعات نه دي په پاور پوینټ کې، نو ځکه زه هم زیات فوکس نه پرې کوم. راځو د ویو آپشن ته. د ویو آپشن چې دی ټول د پاور پوینټ د صفحې د ښودلو حالت دی، یا د پرنټ په حالت کې او یا اوس. لومړی اپشن نارمل دی. نارمل د اوس چې کوم حالت کې موږ دې ته نارمل ویو وایو چې تاسو کولی شئ ډیټ هم پکې وکړئ، دا نارمل شو. آوټلاین ویو باندې چې کلیک کوئ تاسو ته په چپ طرف کې معلومات فقط د ټکس یا متن په شکل ښکاره شي. که زه دلته ډیټا یا معلومات ولیکم نو تاسو چې ګورئ چپ طرف ته وګورئ هغه ډیزاین نو دا هیڅ نه راځي، فقط د ساده متن یا ټکس په شکل راځي چې دې ته د آوټلاین ویو وایي. سلاید سورتر کې انتخاب کوي تاسو ته سلایډونه راوړي چې څو سلاید ولري. دې لپاره به زه یو پاور پوینټ سلاید انتخاب کوم تر څو څو سلایډونه ولري. اوس به راشي د ویو ټاب په سلاید سورتر باندې کلیک وکړئ، تاسو ته ټول سلایډونه په دې ډول منظم راوړي، اول دوهم دریم هم داسې تر اخره پورې کولی شئ ټول ووینئ په یو وخت کې. نوټس پیج کې انتخاب کې تاسو د نوټ برخه وینئ. نوټ برخه کوم ځای کې ده؟ دلته موږ یو آپشن لرو د نوټس په نامه، دا په نارمل حالت کې فعاله کېږي. نارمل حالت انتخاب کې راشي دا نوټس فعاله کړئ، یعنی هر سلاید سره تاسو کولی شئ اضافي او نوټ ولیکئ، لکه لاندې چې ماته ښکاري. زه کولی شم دلته د دې پاور پوینټ په اړه یو نوټ ولیکم اضافي، د دې دویم سلاید په اړه چې راځم دلته هم کولی شم زه نوټ ولیکم. اوس که تاسو غواړئ چې فقط دغه د نوټ برخې ووینئ نو تاسو بلته راشئ نوټس پیج به انتخاب کړئ، نو تاسو ته به فقط هغه کوم ځای کې چې نوټونه اضافه کړي تاسو ته به نوټونه ښکاره شي، لکه دلته چې زه وینم په دې شکل. او که ریډینګ ویو انتخاب کوئ بیا تاسو ته د فول سکرین راوړي، یعنی خاص د لوستلو لپاره ټبونه اپشنونه دا هایټ کیږي او ستاسو فوکس ټول په ریډینګ باندې دی چې دا د ریډینګ ویو حالت دی. راځو بل د ماسترز ویو ته چې په ماستر کې موږ درې اپشنونه لرو. لومړی دی سلاید ماستر. ګورئ زه به په سلاید ماستر کې تاسو ته یو مثال کار کوم. زه غواړم چې په دغه سلاید کې لوګو اډ کړم، یا د خپل تعلیمي مرکز یا د پوهنتون یا د مکتب یا هر څه چې دي. زه غواړم یو داسې څه اضافه کړم چې په ټولو سلایډو کې دا اډ شي. زه دلته اوس که وګورو تقریبا زه 10 سلایډه لرم، نو که زه غواړم چې یو لوګو اضافه کړم، یو شکل اضافه کړم، نو 10 سلایډو کې زه مجبور یم چې 10 ځله اضافه کړم. نه، تاسو هڅه مه کوئ، تاسو سلاید ماستر ته لاړ شئ، وروسته له هغې اما خپل لومړی سلاید راواخلئ. زه به سلاید ماستر ته راشم، ته زه یو بل نوی سلاید راواخلم چې تاسو ښه سر پې خلاص شئ. ګورئ زه څو سلایډونه جوړوم. دلته زه څو سلایډه لرم، تقریبا 6 سلایډه شول. اوس که زه غواړم چې یو لوګو اډ کړم، یو شپ اډ کړم او په ټولو سلایډو کې اډ شي، نو دا کار به تاسو په ویو کې په سلاید ماستر کې وکړئ. لاړ به شئ تاسو لومړی سلاید به انتخاب کړئ. په لومړي سلاید کې چې هر څه رسموئ، هر څه اډ کوئ، په ټولو کې اډ کېږي. نو دې لپاره به زه لاړ شم انزرټ ته، همداسې چې څه ما وویلې لوګو ده، زه غواړم یو لوګو راوړم چې تاسو ته به دا ټول معلوم شي. د دې په خاطر زه به یو لوګو را خلاصه کړم. دلته زه لوګو لرم، دا به انتخاب کړم، دې ته به انزرټ ووایم. لوګو سایز هر څه هم دلته کنټرولولی شئ، په هر اندازه په هر ډول چې غواړئ دا به تاسو ترتیب کړئ. مثال غواړم په دغه ځای کې دا لوګو په ټولو سلایډو کې راشي. موقعیت به تنظیم کړئ. کار مو چې کله پای ته ورسېده د سلاید ماستر حالت نه به ووځئ، کلوز به یې کړئ. اوس تاسو وګورئ په دې هر سلاید کې زه سلایډونه چینجوم، لوګو په مغه یو موقعیت په یو قرار په ټولو کې تکرار راځي. اوس ایډیټ کولی هم نشم، زه نشم کولی دا لوګو پاک کړم. نو دې لپاره بیا تاسو ویو ته راځئ، سلاید ماستر ته به راشئ او په دې حالت کې به دا لوګو له دې ځای نه پاک کړئ او په ټولو سلایډو کې دا په دې ډول پاک کېږي. راځم بل حالت ته، هنډ آوټ ماستر دی. هنډ آوټ ماستر نه موخه هدف دا دی چې کله تاسو په فایل کې د پرنټ له اپشنونه غواړئ دا چاپ کړئ، خو دلته هم چې چاپوئ تاسو د هنډ آوټ حالتونه لرئ، کولی شئ هنډ آوټ په شکل چاپ کړئ. هنډ آوټ دې ته وایي چې تاسو څو سلایډه په یو سلایډ کې کولی شئ ځای په ځای کړئ. خو دلته موږ پیج نمبر لرو، هیډر لرو، فوټر لرو. په دغو ځایو کې کوم موضوعات راشي، په څه ډول راشي، د دو تنظیم تاسو کولی شئ د ویو له ټابه د هنډ آوټ ماستر نه دا کار کلک پې وکړئ. چې کله زه کلک کوم په ښي طرف کې دلته موږ ته ډیټ اینډ ټایم راځي. دلته په هیډر کې که تاسو یو موضوع لیکئ، مثال که زه ولیکم کمپیوټر لرنینګ او لاندې چې تاسو کوم فوټر لرئ دلته مثال پیج نمبر راځي. په دې فوټر کې مثال که زه ورته ولیکم چې ارینجډ مثال بای سیرت، دا که زه ولیکم نو دا په ټولو سلایډو کې په تکرار حالت راځي. یعنی چې کله تاسو فایل ته راشئ د پرنټ له اپشنونو دا د هنډ آوټ په شکل چاپ کړئ،
دلته چې راشي تاسو هاند اوټ انتخابوي او وګورئ تاسو په چپ طرف کې ماته کمپیوټر لرنینګ راغلی دی، په ښي طرف کې ډیټ اینډ ټایم راغلی دی او په لاندې فوټر برخه کې تاسو وګورئ ارینجډ بای سیرت هغه موضوع چې ما اډ کړه نو دا په ټولو کې تکرار راځي. نو تاسو کولای شئ چې د هاند اوټ ماستر نه دا کنټرول کړئ. نوټس ماستر دی که تاسو نوٹ لیکئ راشئ د نوٹ برخه ته نو دلته دام یو حالت دی چې کله موږ پرینټ ته راځو پرینټ کې چې دلته راشئ موږ د پرینټ لی اوټ موډ لرو. پرینټ لی اوټ کې تاسو نوټس پیج انتخابوي کله چې نوٹ تنها چاپوي نو نوٹ سره کوم موضوعات راشي. زه چې کله نوٹ چاپوم نو فعلا زه یو سلاید نمبر لرم یا پیج نمبر لرم نو غواړم که نور موضوعات هم ورسره چاپ شي، هیډر راشي، فوټر راشي، به دا کار تاسو چیرې کوئ ویو ته چې راغلی دلته به په نوټس ماستر کې دا کار کوئ. زه به دلته یو څه موضوعات اډ کړم، مثال په هیډر کې دلته یو څه موضوعات اډ کړم، په فوټر کې به یو څه موضوعات اډ کړم. دا مو چې کله اډ کړل دې ته به کلوز ووایي، به چې کله تاسو فایل ته راځئ دا چاپوئ نو تاسو ته به په همغه حالت کې چاپ شي. دلته چې راشو موږ کولی شو د آوټلاین په شکل خو همغه پخوانی حالت دی د نوټس پیج دا به تاسو انتخابوي تر څو تاسو ته هغه موضوعات په چاپ کې راشي. دا د نوټس ماستر شو. نور اپشن لرو، رولر دی، دا ډیر ساده اپشن دی چې کلیک کوئ تاسو ته خطکش ښکاره کیږي. ګریډ لاین ګرافونه دي شاته د سلایډو او ګایډز فقط دوه ګراف دي چې یو په افقي شکل دی یو په عمودي شکل دی. نوټس د هر سلایډ سره لاندې د نوٹ برخه ښکاروي که چیرې ضرورت و. او بل مهم اپشن ویو ډایرکشن دی. که چیرې تاسو سلایډونه پښتو دری انګلیش وي به تاسو کولی دی ځینې چینج کړئ. اوس فعلا لیفت ټو رایټ دی، یعنې دا سلایډونه جوړ دي د انګلیش ژبې لپاره. که ته پښتو سلایډونه لیکې، دری سلایډونه لیکې نو ته به په رایټ ټو لیفت کلیک وکړئ تر څو سلایډونه ښي طرف ته راشي او تاسو دا د ښي طرف نه چپ طرف ته ولیکئ. بله موضوع د زوم ده چې صفحه نږدې کوئ له دې ځینه تاسو انتخابوئ چې صفحه په څومره اندازه نږدې شي او که فټ ټو وینډو ورته وایي بیرته نارمل حالت ته چینجېږي. سلایډونه مو رنګه وي که ګریسکیل تور او سپین وي زه به دغه سلایډونه راواخلم چې تیار رنګ لري. اوس که راشئ تاسو ویو کې دا ګریسکیل انتخاب کړئ ټول سلایډونه به تور او سپین ته چینج شي. او که چیرې تاسو په بیک ټو کلر باندې کلیک کوئ بیرته دا رنګه حالت ته چینجېږي. نیو وینډو دی که چیرې په دې باندې کلیک کوئ کوم پاور پوینټ چې ما اوس راخلاص کړی له دې نه دوه کاپي اخیستل کېږي یعنې دوه دانې کېږي. بیا کولی شي دا ارینج کړي، کولی شي ارینج آل ټول پاور پوینټونه چې تا راخلاص کړي دي دا ترتیب کړي او بیا چې تاسو ورشئ دلته کسکیټ کولی شي ترتیب یې کړئ. کسکیټ معنا شا په شا دا فایلونه ټول ترتیبېږي. خلاصه ته د هغو فایلونو چې تاسو راخلاص کړي د هغو ترتیب دی چې کولی شي ترتیب یې کړئ. او بل هم سویچ وینډو ده. سویچ وینډو کې تاسو ته تعداد ښیي څومره پاور پوینټونه یا پریزنټیشنونه تاسو فعلا لپاره راخلاص کړي دي او څه وضعیت دی پکې. ریکارډینګ ټب ته چې راشئ دغه ټول هغه اپشن دي چې موږ تیرو ټبو کې ویلي دي. نو دلته د ستاسو د کار د اسانتیا په خاطر د ریکارډینګ په نامه یو ټب اضافه شوی دا په 2021 افیس کې دی چې په دې کې هغه اپشن بعضې لکه ویډیو آډیو کله چې تاسو سلایډونه ویډیو جوړوئ دا ټول سره راټول کړي دي چې کار مو اسانه شي. نور نوي څه نشته پکې، تکراري درسونه دي چې موږ په تیرو ټبو کې ویلي دي. دا زموږ د پاور پوینټ د درسونو لړۍ. نو هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په مسلسل ډول مو ټول تعقیب کړي وي. ستاسو څخه زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې زموږ چینل ته نور خپل ملګري، خپل هغه د علم خوښونکي چې خصوصا دوی د کمپیوټر په برخه کې او د پښتو زده کړې په لټه کې دي نو زموږ چینل یا زموږ ادرس ورته ورکړئ. نو موږ کوښښ کوو چې تاسو ته په پښتو ژبه د کمپیوټر زده کړه تر هغو چې زموږ وس او توان وي تاسو ته وړاندې کړو او تاسو له دې نه په مثبته ګټه واخلئ. نو زموږ د پاور پوینټ د درسونو لړۍ همدلته پای ته رسیږي. زه کوښښ کوم چې له دې نه وروسته د پاور پوینټ د بعضو پروژو ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کړم او تاسو کولی شئ چې له هغو نه ګټه واخلئ. زه د پاور پوینټ د سلایډونو د تنظیم او ترتیب او څنګه تاسو پریزنټیشن ورکوئ، څنګه تاسو یو پوهنتون لپاره که ته محصل په پوهنتون کې، که ته مکتب زده کوونکی په مکتب کې غواړې سیمینار وړاندې کړې او یا هم ته که بل ځای کې غواړې یو پریزنټیشن وړاندې کړې، یو سیمینار وړاندې کړې، نو د دو په هکله زه تاسو ته بیا ویډیو جوړوم چې کوم موضوع تاسو باید په نظر کې ونیسئ
او بعضې ډیزاینونه او بعضې پروژې تاسو ته بیا کاروم چې تاسو کولی شئ د پاورپاینټ د زده کړې نه وروسته هغه هم در سره وګورئ، هغه به تاسو ته ډېر ګټور وي. دا چې تاسو څنګه پریزنټیشن پاورپاینټ د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړوئ، د دې په اړه ما ویډیو اپلوډ کړې ده. کولی شئ تاسو زموږ د AI آرټیفیشل انټیلیجنس پلی لیست ته ورشئ او هلته تاسو وګورئ چې څنګه تاسو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کولی شئ یو ښه ستاندرد او پروفیشنل سلایډونه جوړ کړئ. نو زموږ د چینل سبسکرایب مله یاد ونه وځي. کولی شئ زموږ په فیسبوک پاڼه کې د سکرین پر مخ تاسو ته ادرس ښکاري، زموږ په سیرت آنلاین اکاډمي فیسبوک پاڼه، سیرت آنلاین اکاډمي ټلګرام چینل او همدا ډول کولی شئ زموږ په واتس اپ چینل کې موږ سره یو ځای شئ. که هر ډول پوښتنه لرئ، غوښتنه لرئ، تاسو کولی شئ موږ ته دلته په کومنټ کې پرېږدئ، کولی شئ موږ ته مسج وکړئ. انشاءالله زموږ ټیم موږ تاسو ته په خپل وخت ستاسو پوښتنو ته ځواب هم درکوو او که چیرې فرصت و، مناسب وخت و، نو تاسو ته به د همغه مشکل یا ستونزې په اړه تاسو ته لنډې ویډیوګانې هم جوړ کړو. ډېره مننه. الله مو مل. تر بیا مو ښه وخت.